خلک وایي په دې کور کې یو څړیل اوسي. هغه څړیل چې اوږده تور او ژوندي ویښتان لري، ویښتان چې تر ځمکې رسیږي او د شپې له کړکیو نه بهر راځي. هیچا جرأت نه کاوه چې ماښام وروسته دې کور ته نردسي. خو د کلي یو ځوان زاهد د دې خبرو باور نه کاوه. هغه په ملګرو وخندل او ویل زه به نن شپه هغه کور ته لاړ شم. زاهد خپل موبایل څراغ بل کړ او د کور دروازې ته ورسېد. ناڅاپه دروازه په خپل ورو ورو خلاصه شوه. زاهد یو ژور ساه واخیسته او دننه ننوت. کور له دوړو، جالو او ماتشو چوکیو ډک وه. هر څه خاموش و. اوږده تور ویښتان. زاهد ورو ورنګدی شو. هغه په حیرانتیا لاس ور اوږد کړ، خو چې لاس یې پرې کېښود ویښتان ناڅاپه وخوځېدل لکه ژوندي مار د هغه د لاس شاوخوا تاو شول. زاهد په ویره لاس شاته کړ. هماغه وخت له پورته منزل نه د یوې ښځې خندا واورېدل شوه. زاهد یخ شو. هغه ورو ورو زینې پورته وخوت. هر قدم به یې د کور په چوپتیا کې غږ کاوه. چې خونې ته ورسېد، په منځ کې یوه ښځه ناسته وه. شا یې زاهد ته وه او اوږده تور ویښتان یې تر ځمکې خپاره وو. زاهد ورو ویل ته څوک یې؟ ښځې ورو خپل سر وګرځوه، خو مخ یې نه ښکارېده. یوازې تور ویښتان او د ویښتو ترمنځ دې تورې تشې سترغې. هغې په ژور او ویرونکي غږ ویل د ویښتان زما دي. ناڅاپه ویښتان د خونې په دیوالونو خپاره شول، لکه تور ماران له هر لوري د زاهد پر لور راغلل. هغه په چیغه شو. ویښتان یې لاسونه، غاړه او پښې ونیولې. څړیل ورو وخندل. څوک چې زما ویښتو ته لاس وروړي ژوندي نه پرېږدم. زاهد په زور ځان خلاص کړ او په منډه زینې راکوز شو، خو دروازه بنده وه. هغه په زور لاستي کش کړ، خو خلاصه نه شوه. شاته یې وکتل. ټول کور له تور ویښتو ډک شوي وه. زینې، دیوالونه، چت، هر څه. پورته څړیل ولاړه وه، سپین کالي او تور ویښتان چې لکه سمندر خپاره وو. هغې ورو ویل یو ویښته مې هم چې مات سي تابه واخلم. زاهد په ویره یو ویښته په لاس کې ټینګ ونیوه او په چیغه بهر راووت. سبا سهار کلیوال هغه د کور مخې ته بېهوشه وموند. په لاس کې یې لا هم د تور ویښتو یو تار وه. له هغې ورځې وروسته هره شپه به د زاهد په بالخط اوږده تور ویښتان ښکاره کېدل او کله کله به د خونې له کونجه د ښځې خندا راتله.